ته د وړوکوالي نه وایي چې هر روزانه لمبل پکار دي، ځکه د دې نه به مونږه صفا ښکارو، صحتمند به یو او ښکلي به ښکارو. که چېرته ستاسو سره داسې شوي سحر په یخه یخنۍ کې ستاسو بیخي د لمبلو زړه نه او تاسو یې په زور باندې لمبولي، نو تاسو به دا سوچ هغه ټیم کې ضرور کړئ چې هر روزانه لمبل ضروري دي. سو نن به موږ د دې په باره کې خبره کوو. نو ملګرو یو ډرمټالوجسټ ډاکټر رینالا هرش په خپل یو آرټیکل کې وایي چې مونږ ډېر زیات لامبو او پکار ده چې مونږ ته د دې په باره کې پوهه وي. د ځینو خلکو دپاره دا یو د سکون احساس دی، خو د ځینو خلکو دپاره دا یو سوسایټل نام دی. مطلب هر څوک خو لامبي هره ورځ، او که مونږ چاته ووایي چې مونږ نن نه دي لمبلي نو هغه به څه سوچ کوي، خو ساینس مونږ ته نور څه وایي. زمونږ د سکین کم پاسنۍ حصه چې ورته سټریټیم کورنیم وایي، د دې د پاسه چې د ډېر شي مایکروب، فنګیز او بکټیریا موجود دي چې هغه هیلپ کوي زمونږ د سیل په ریپیرینګ کې او کم بیډ بکټیریا چې موجود دي د هغوی په ختمولو کې. او چې کله یا تاسو ډېر لمبئ یا په ورځ کې د یوې پیرې نه سیوا لمبئ، نو ستا د سکین د پاسه چې کم بیډ بکټیریا ده د هغې سره سره ګوډ بکټیریا چې ده هغه هم وینځلی شي، او د دې سره سکین انفیکشن چې دی د هغې چانسز هم ډېر سیوا شي. او ځینې خلک چې دی هغه د صابون ډېر زیات استعمال کوي، نو د دې د وجې نه د سکین نه چې کم بکټیریا ده هغه وینځلی شي، خو د هغې سره چې دا د ډراینس د وجې نه سکین خرابېدی هم شي، ځکه د صابون د وجې نه د سکین د پاسه چې کم اویلز دي هغه ابزارب کی او سکین چې دی هغه ډرای کی، نو د دې د وجې نه د وایرس او د بکټیریا کار نور هم اسان شي او د انفیکشن چانس چې دی هغه هم ډیر شي. که په ډیلی روټین کې په تاسو باندې ډیره زیاته خوله راځي نو تاسو یو پیره لامبئ، او که ډیره زیاته یخني خو په ډیرو ګرمو اوبو باندې مه لامبئ، ځکه چې یوه ساینټیفیک سټډي وایي چې د ډیرو ګرمو اوبو لمبلو سره سکین انفیکشن خطره چې دی سیوا کیږي. نو ځکه تاسو درمیانه اوبه استعمالوئ، او که په ډیلی روټین کې په تاسو باندې لږه خوله راځي نو تاسو یو ورځ پرېږدئ په دویمه ورځ باندې لامبئ، او په کومه ورځ چې تاسو ونه لمبل نو هغه ورځ باندې تاسو لوند ټاول استعمالوئ په هغه ځایونو باندې په کم ځای کې چې سویټ ګلینډ ډېر زیات دي، فار ایگزامپل ترخونو کې